السلام علیکم. تاسو به خپل پاکستانی نمبر باندې انټرنیشنل رومینګ چې دی دا به تاسو څنګه ان کوئ. ډیره زیاته اسانه طریقه ده. په دغه ویډیو کې به تاسو ته زه دواړه طریقې ښیم. کله چې تاسو پاکستان نه راځئ هغه طریقه هغه ټیم به تاسو خپل په سیم باندې انټرنیشنل رومینګ څنګه ان کوئ، او کله چې تاسو سعودي عرب، دوبۍ، عمان، قطر، کویت دې ملک ته انټر شئ نو تاسو به خپل په سیم باندې انټرنیشنل رومینګ چې دا به څنګه ان کوئ. او نه طریقه خو دا ده کله چې تاسو پاکستان نه راځئ نو تاسو چې کوم سیم استعمالوئ، مطلب تاسو جیز استعمالوئ، ټریلنار، یوفون، زون، کوم چې استعمالوئ تاسو به د هغې اپلیکیشن چې دی هغه به ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړئ نو تاسو به سیټینګ ته لاړ شئ، هلته یې لیکلي انټرنیشنل رومینګ هغه به تاسو آن کړئ نو ستاسو په سیم باندې به انټرنیشنل رومینګ چې دی هغه به آن شي. تاسو ته د فرنچایز ته د تلو ضرورت نشته. چې کله تاسو پاکستان نه راغلی، مطلب قطر ته راغلی، دوبۍ ته راغلی، عمان ته راغلی، کویت ته راغلی، په دغه ملکونو کې به تاسو خپل په سیم باندې انټرنیشنل رومینګ څنګه ان کوئ. خپل فیسبوک چې دا به تاسو اوپن کړئ او بره سرچ پر تاسو ښکاري دې باندې به کلیک کوئ او دلته به سرچ کوئ جیز. د تاسو ښکاري جیز ما سرچ کړ دی، بیا د 3 ډاټ تاسو ښکاري دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې تاسو کله کلیک کړئ بره سر کې تاسو ښکاري میسج، دغه میسج باندې به کلیک کوئ. دا تاسو ښکاري دا یو نمبر دی، دې باندې ما انټرنیشنل رومینګ چې دا ان کړ دی. نو تاسو به کته میسج کې ورته هاي ولیکئ، بیا به تاسو نه مکمل ډیټیل دی غواړي، تاسو نه به د شناختی کارت نقل غواړي، تاسو نه به د موبایل نمبر غواړي، نور چې تاسو نه کوم ډیټیل غواړي، مطلب تاسو د مور نوم غواړي یا تاسو د والد صاحب نوم غواړي، هغه به مکمل دوله ورکئ. کله چې دوله تاسو ورک نو ودن 1 منټ یا 2 منټ کې به تاسو نمبر باندې انټرنیشنل رومینګ چې دی هغه به آن شي او تاسو ته دا ډیره زیاته زبردسته طریقه ده، لازمي تاسو وګورئ. ما خپل ټولو نمبرو باندې دغه طریقې سره انټرنیشنل رومینګ چې دی دا ان کړ دی. او که بیا هم تاسو ته څه مسله وي نو ماته کامنټ وکړئ، زه به تاسو ته لازمي طریقه وښیم.